السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زمونږ په دې معاشره کې جادو او دا څیزونه ډېر زیات شوي دي، خو بیا د هغې نه خلک ډېره غلطه فایده هم اوچتوي او که چېرته معمولي خوب نه ورځي یا په وجود یې درد وي یا بعضې معاملات داسې زړه یې تنګېږي، نو بس هر یو وایي کیدای شي په ما تعویضونه شوي، په ما چا څه کړي. نو هغه چا څه کړي والا چې دی نو هغې سره بیا لاړ شي چېرته عامل تعویضونو والا سره رابطه وکړي، نو هغه ځوان بچی ورته، ځکه چې خو روزګار دا دی چې کله چا سره روزګار وي نو خو بیا به همداسې کېږي، نو هغه ورته نور ما خبره سخته کړي. نو اول یو خبره تاسو ټول ذهن کې ونیسئ چې ګورئ هره خبره چې کومه ده هغه تعویضونه نه وي. پریشانۍ ډېرې شوي دي، ډپریشن، انزایټي چې کوم دی دا د سړي دماغ ورته اعصاب ورته تکلیف رسوي، په پټو به دردونه وي، خوب به نه درځي، زړه به یې تنګېږي، زړه ته به د خوشحالي نه راځي. نو هغې دپاره بهترینه طریقه دا ده چې چېرته د یو سایکاټریست سره یو د صحي ډاکټر سره مشوره وکړی شي. خو بیا هم بعضې کسان وایي چې نه په ما باندې تعویضونه شوي دي او دا خامخا زه تعویضونو معلومات کومه. نو لاول خو دا خبره ده چې ډایرکټ مه ځئ، لاول د هغې نه مخکې علاج وکړئ. که تاسو دغه یو ښه مستند ډاکټر سره تاسو رابطه وکړئ، هغوی تعالی علاج درکړي، که د هغې سره ته جوړ نه شوې، ټیک نه شوې، نو بیا صحیح دی. یو عامل خو عامل هم داسې نه چې دا کم دي چې زه دا ګارنټۍ والا چې مونږ ګارنټۍ څه خلکو علاج کوو، ځان یې داسې واړه واړه خدایان جوړ کړي دي، نو هغوی سره هم نه. بیا یو داسې چې خلکو ته پته لګېږي چې دا سړی چې دی دا باقاعده کار کولی شي او دا به دې کار پوهېږي. ګینې حالن کې مونږ ته ډېر زیات خلک ټلیفونونه کوي او کوم زما ناظرین چې دي کتونکي دی به دا ګوري، زه هر کس راغواړم منه، زه ورته وایم دا ستا چې کوم علامات دي لاول ته ډاکټر سره مشوره وکړه او څه که هغې دوایي هفته لس ورځې وخوره، فایده دې وکړه، خو ټیک ده، فایده دې ونه کړه بیا راشه. نو بیا هم که بعضې کسان وایي چې یاره دا زه په خپله چک کول غواړم چې په ما باندې جادو، جنات، نظر څه شی دی په ما باندې، نو د هغې د چک کولو طریقه راته ښیم. طریقه کار یې دا دی چې د ماخوستن د وده کېدو، د شپې د وده کېدو نه مخکې به یو ګیلاس اوبه راوالي او په هغې باندې به د قرآن کریم آخري چې کوم 10 سورتونه دي، د سوره فیل نه واله د سوره الناس پورې، د علم تر کیف نه واله د قل اعوذ برب الناس پورې، دا کوم 10 سورتونه چې دي دا به داسې وکړي چې دا به په هر صورت به په 3 ځل ووایي او دغه اوبو به یې دم کړي او دا اوبه به وڅښي. وده کېدو ټایم کې به دا مشوره دعا به وکړي په زړه کې چې یا الله که زما سره د جادو، د جناتو داسې څه معامله ده نو یا الله هغه حل کا. دا 11 ورځې دا عمل وکړه. که ستا سره د جادو، جناتو څه معامله وه، انشاءالله په ګارنټۍ در سره یم، ګارنټۍ ځکه ګارنټي در کوم چې زه ګارنټي نه در کوم، د الله د کلام په وجه باندې ګارنټي در کوم چې د الله کلام دی او د الله کلام کې شفا ده، دا زموږ ایمان دی. 11 ورځو عمل سره به ستاسو هغه مسله ختمه شي. که د جادو جناتو څه مسله وه یا تا ته دا نقصان جناتو در رسولی یا جادو در رسولی، که چېرته تاسو فرق محسوس نه کو چې ستا بیماري تا 11 ورځې د عمل وم کو او بیا هم ستا هغه بیماري همغه شان وه، نو بیا به دا ستا یا ډپریشن به وي، انزایټي، دا د اعصابو بیماري ده او دومره سخته بیماري هم نه ده. علاج دی، علاج یې داسې سخت دی چې لږ باقاعدګۍ سره به د دې خوراک دوایانې به خورې، پرېږدې به یې نه. انشاءالله 4-5 میاشتې، 6 میاشتې، کال علاج سره دا سړی کور شي. نو هغې دپاره هغوی ډېر مختصره دوایي ورکوي. نو دې سره ګورئ زه اوس نه مته وایم د ډپریشن او د انزایټي علامات دا دي چې زړه به دې پریشانه وي، خوب په ټایم کې به ویښ وي، د یخېدو په ټایم کې به چې کوم دی ته به ودې، غصه به ډېره درځي، دکان کې به زړه نه لګي، چېرته واده کې به زړه نه لګي، مړي کې به زړه نه لګي، چکر له به زړه نه لګي. نو دا چې که د جادو جناتو هم دا علامات دي د جادو او د جناتو، خو دا علامات په انزایټي او ډپریشن کې هم راځي. نو زه غواړم چې تاسو غلط ستاسو راهنمایي ونه شي. بلکل دا هم حق دی چې جادو هم شته دی، خلک کوي
او خلکو کاروبارونه بربادوي، هغه هم په دې طریقه بربادېږي دا سړی د دوکان کې کښېني، توجه نه وي، زړه یې تنګي. خو دا یو خبر هم د ذهن کې هم کېدی شي ما ته جادو نه وي او زما داسې څه نفسیاتي بیماري وي. انشاءالله که بیا چېرته ژوند وفا وکړه بیا به د یو نوي موضوع سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. تر هغې پورې اجازت غواړم. د لوی الله په امان.